دغې لوی لار کې مو یو نوی ځای ولیدلو. دا د چینې اوبه دي، 2 ورځې بعد خپل حوض خالي کوو او په 4 ساعته کې ډکېږي. خپل به خلک راځي دلته به تفریح کوي او دیګی میګی به کوي او د سورو ته به کښېني. لمریزې برېښنا پروژه پیل شوې ده، مکمله سراچه ډکه ده او تازه انار راورسېدل. ګمان نه کومه چې کامیاب شي، ځکه موږ ماړه یو او ته چې ته نوی راغلی امکان لري چې ته ډېر وخورې ته کامیاب شي. د بېدانه او مای خوش یا سره انارو ترمنځ دومره توپیر وي. دا تک سره دي او هغه داسې سپین رنګ لري. یو ستر بند دی د افغانستان د نغلو بند په نامه یادېږي، برېښنا کوټ دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې په خوږ وطن افغانستان کې حاضر یم. درنو لیدونکو، د کابل ښار څخه مو حرکت کړی دی. زموږ هدف دا دی چې د کاپیسا ولایت ته لاړ شو، د تګاب ولسوالۍ ته. نو نن غواړم چې دغه خپرونه تاسو ته له کابله تر کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ هغې برخې پورې چې موږ ځو تاسو ته وړاندې کړو. له نیکه مرغه په دغې لویه لار باندې راتلمه. دغه لار به تاسو پیژنئ هم، ډیری به ترې خاطرې لرئ. دا نو د کابل جلال آباد عمومي لویه لاره ده او اخواته نو کابل دی او دې خواته بیا ختیځ لور ته لار ورغلې، لغمان ولایت ته ولکې بیا دغسې د ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو ته دغه لویه لاره غځېدلې له کابل څخه او د ماهیپر سیمه نږدې ده دې لور ته چې تاسو وینئ. نو په لاره باندې راتلو چې په دغې لوی لار کې مو یو نوی ځای ولیدلو. زما خو لومړی ځل دی او په دې هم پوهېږم چې ستاسو ډېرو به لومړی ځل وي چې دغه سیمه او دغه ځای ګورئ، چېرته چې موږ په دې پیل کې غواړو ورشو. دلته د دې غره له طبیعي اوبو څخه هغه اوبه نه پوهېږم چې د چینې دي که داسې نورې په دې غره کې راځي. نو له دې څخه یو ځانګړی اوبڼ جوړ شوی دی، حوض جوړ شوی دی چې زیاتره خلک په دې وروستیو کې دغې اوبڼ ته یا دې حوض ته د لامبا لپاره راځي او په ډېر داسې جالب او ښه ځای کې جوړ شوی دی. هغه به سره ننداره کوو، خو وړاندې له هغې د اتصالات مخابراتي شرکت څخه مننه کوو چې زموږ ملاتړ کوي. نو هغه دوستان چې غواړي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته خپلو دوستانو، ملګرو، کورنیو ته د منیګرام له لارې حواله وکړي، په وړیا ډول حواله وکړي، پیسې ولېږدوي، نو د اتصالات حوالې له لارې اوس کولی شي. تاسو باید په خپل موبایلونو کې د اتصالات اپلیکیشن ولرئ او په اتصالات اپلیکیشن کې د حوالې حساب مو پرانیستی وي. که تاسو دغه
اپلیکیشن نه لرئ همدا اوس یې ځان ته راښکته کولی شئ د ام حوالې حساب ځان ته پرانیستلی شئ. کله مو چې د منیګرام حوالې له لارې په څو دقیقو کې خپلو دوستانو ملګرو خپلوانو کورنیو ته پیسې ولېږدولې نو دلته ستاسو دوستان کولی شي چې ډېر زر دغه پیسې په څو دقیقو کې ترلاسه کړي. د دوی موبایل ته چې څنګه مسیج راغی دوی کولی شي د اتصالات نږدې څانګې ته یا د ام حوالې نږدې څانګې ته ورشي، کولی شي چې دغه پیسې په نغدي بڼه ترلاسه کړي او ګټه ترې واخلي. د اتصالات سره راتلونکی ستاسو دی. نو داسې پورته ورځو پیل کې تاسو د دغې ښکلې سیمې یو څو ښکلي انځورونه در سره وګورئ. دلته پورته برخې ته تاسو وینئ چې ماشاءالله ډېر ښکلی د رڼو او د صافو پاکو اوبو څخه دلته دغه بڼ جوړ شوی دی، حوض جوړ شوی دی. او یوه ښه خبره دا ده چې دغه اوبه هم د دې غره څخه پورتنۍ برخې څخه راځي. نه پوهېږم چې هلته به چینه وي که څه به وي، د دې په اړه به بیا معلومات ترلاسه کړو. خو دغه حوض یا دا بڼ زما په نظر په دې وروستیو کې جوړ شوی. اوس خو په کابل او افغانستان کې عموم کې زیاتره ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې هم ده، نو له دې وروسته کیدای شي د دې بڼونو سیزن هم نه وي. خو تر اوسه پورې زه وینم دلته ځوانان لامبي او له دغې اوبو او د دې فضا او د دغې سیمې څخه خوند اخلي. زه غواړم دلته د دې بڼ یا حوض یو تن مسؤل سره خبرې ولرم او په اړه به یې معلومات ترلاسه کړو چې دا به کله جوړ شوی وي. زمون خو لومړی ځل دی چې دلته وینو. سلام علیکم مشره، جوړ په خیر، ښه صحت دی؟ ښه دی، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ بیخي د الله رحم شکر ده. ډېره مننه. کولی شي ځان وپېژنئ؟ زما خپله نوم مجاهد ده، د ماهیپر د سیمې یاستو. موږ د شینوارو خپل کورنۍ پاس په شپږو تروم شریک ځای ده او خپل هم جوړ کړی ده او نیالګي هر څه ورسره پرېمان هم کرلي دي. دا 2.5 میاشتې کېږي چې دا هم په حال کړی ده. 2.5 میاشتې کېږي چې دام فعال کړی. او دغه اوبه د کوم ځای نه راځي؟ دا د اوبه د پاس د چینې نه راځي. پاس پورته چینه شته؟ او چینه ده. څومره به پورته وي؟ یاره یو 100 متره به بره وي. 100 متره په دې غره کې بره ده. نو تاسو کله ورغلي؟ هلته په دغه نزدیک د مونږ کورونه دي او ټیټه چینه ده. دلته خو لار نشته که نه؟ دغسې بیا ټیټ کته کېږو او په سخته باندې بیا په پاس ورته راخېږو. څنګه مونږ تللی شو که نه په دې لار باندې؟ یاره تاسې به ډېر په تکلیف باندې لاړ شئ او که په هواره راځئ بیا به لږ لاره به درته اوږدی. په هواره باندې؟ هواره بیا کومه سي ده؟ بیا به بېرته لاندې سره کته کته کېږي بیا په دا بله تاله باندې راخېږي. ډېر ښه، یعنې ډېره اوږده لار ده، موږ نشو تللی؟ نه په دغه ځای نه تللی شي.
او دا اوبه د پخوا نه دلته را و دا روانې ډېر که موږ خپله 200 کاله کېږي چې موږ دلته اوسېږو. دغه سیمه دقیق د څه په نامه یاد شینواري. شینواري هو سیمه په نامه. هو. او دلته دا نږدې بند هم دی که نه د ماهیپر دا د ګزک بند ده. ګزک بند. دا د ګزک بند ده. دا لاندې هغه ته په امریکا ته یې برق ورکړی ده. لاندې د ماهیپر فابریکې ته یې برق ورکړی دی او په دې غره کې هلته جالبه دا ده چې تونل تېر شوی تونل کې اوبه ځي که نه ماهیپر کې ځي. اول ته ښکته هغې فابریکې پورې دا اوبه روانې وي اول ته برق تولیدېږي. ډېر ښه. نو صفا پاکې اوبه دي د غره څخه را روانې دا دي پایپونه او مې له لاندې پخوا را روانې وي. اوس تاسو له نیکه مرغه مهار کړي دي او دلته مو دا حوض جوړ کړی. حوض هم جوړ کړی ده. دا 2.5 میاشتې کېږي چې دا هم په حل کړی ده او دا موږ د خپلو تره زمانو په حل کړی ده او ښه ده موږ ته مزدوري هم ښه ده. اوس خو چې شی نشته خو وړی ښه و 1000 روپۍ 800 1500 په دغه خانو کې تاوېدلو راتاوېدلو. اوړي کې ښه و. انشاءالله چې راتلونکي کال ته به بیخي ښه وي ځکه تاسو ویل چې 2 میاشتې کېږي فعاله کړی مو دی او دا دی اوس پې ژمی هم راغی نو بل کال ته به تیار خلک هم خبر شي. ځینې خبر شوي ځینې نور به مونږ هم خبر کړو او دې لاره باندې چې م تېرېږي هغوی به هم خبر شي که نه. بیا به هڅه کوي د دغې فضا لپاره او دا چې دغه حوض د پاکو او صفا اوبو څخه جوړ شوی او ښکلې منظره لري نو د دې لپاره به هم بیا خلک راځي. نو کور دې ودان وي ستاسو چې په دې غره کې مو واقعا داسې یو خدمت کړی دی. سمه ده چې تاسو به حلاله نفقه هم ترې ګټئ دا هم یوه لویه خبره ده. دغسې یو څو کسانو ته به د کار زمینه هم مساعدوي او بله دا چې دغه سیمه به ورسره لا ښکلي شي او دلته زه له نیکه مرغه وینم چې دا کارونه او فعالیتونه هم روان دي. داسې دي و دا موږ نیالګي ږدو او بل به خلک راځي دلته به تفریح کوي او دیګی میګی به کوي او د سورو ته به کښېني او دا د غره نه به خپل منظره کوي. ډېر ښه. دلته تاسو د تفریح میله ځایونو لپاره ځانګړي ځایونه دا جوړوو چې خلک راشي دلته دیګی هم ځان ته وکړي د دې اوبو نه هم خوند واخلي وم لامبي او د منظرو نه هم خوند واخلي او فضا او هوا. او دا د چینې اوبه دي 2 ورځې بعد خپل حوض خالي کوو او په 4 ساعته کې ډکېږي او 2 ورځې بعد یې خالي کوو ځکه چې اوبه باید صفا وي. اوبه صفا. ډېر ښه. ته څنګه یې وروره؟ جوړ په خیر یې. تاسو څه کوئ دلته؟ موږ هم دې حوض کې زه ورسره شریک یم. حوض کې ته هم ورسره شریک یې؟ بلکل راته یې وویل شپږ د تره زامن سره شریکان شپږ نفره شریکان یاست. او نور دغه کار هم را شروع کړی ده. دغه ما جوړ کړ 15 میاشتې کار هم په دې باندې وکړو. دغه ځای نه ده دغه پاچه پورې دا غونډه مو بیل شو کورنګان باندې خلک کړه. ډېر ښه. نو څو کسانه تر اوسه تاسو سره دلته بیا کار کوي؟ کار یاره 6 نفره موږ کار کوو. 6 نفره 6 نفره فعلا دلته کار کوي. لاندې مو دوکانونه او هغه لاندې دکان ده. نو دغه ځای کار هم را شروع کړی ده. نو اوس دا سپي مو پیم سره برابر کړي. ښه دی چې واقعا یو څو کسانو ته هم د کار زمینه مساعده کړې او که نه ډېر صفا اوبه دي وړه خلک راتلل خو سوا یې ښه سوې دونه خلک نه راځي. ګوره شرعي نه څه منظره ځای ده. اوبه بیا په اوړي کې ګرمې وي که اوړه یخي او ژمی بیا ګرمې دي. اوس دغه پایپ اوبو ته ورسه اپا جانې راځي ډېرې ګرمې دغه د یو ځای بله ګزاره کوي. چینې اوبه زیاتره چینې همداسې چینې و دغه ګرمې دي. چې په اوړي کې یخې وي او په ژمي کې ګرمې دغه خوبیانې لري. نو ډېره مننه هېوادوالو ته د څه پیغام دی ټوله نړۍ کې دې ګوري؟ بس خیر دی تاسو نه مننه چې تاسو دې ځای ته راغلی او دا ځای مه کته. تاسو نه هم ډېره غټه مننه. کور ودان ښه مشره. نور څنګه؟ بس شکر الحمدلله. دلته بیا تاسو د کسانو نه چې څوک غواړي دلته ولامبي که نه لامبو وهي بیا څو روپۍ اخلئ؟ ټیکټ خو د موږ خپله 40 روپۍ ده خو خلکو سره پیسې نشته. 10 روپۍ هم راکوي 20 هم راکوي. هغه خلکو ته ګورو چې څوک وسه کې ښه یې راکوي څوک غریب یې همدغسې مو ورخطا کوو ودې لاندې غریب یې ورسره ګزاره کوو. بس کور دې ودان دغه مهمه خبره ده. څه پیغام وینا خو نه لري. خیر هغه هېوادوال چې نه دي راغلي او دا ځای نه دی لیدلی هغوی ته که څه ویل مونږ کولی شو چې نر غونته دې راسي هېڅ خبر هم دلته نشته. ښه ازاده ملک ده او نه پکې غلا شته نه پکې ښه شته نه پکې بس ده او دا ډار مار پکې نشته. یو خو پخوانی و هغه ډار مار اوس غر ده خو ډار مار پکې نشته او دلته هېڅ مشکل نشته. کور دې ودان. او تاسې نه مې یو جهان مننه چې تاسو دونه تکلیف تېر کړې دا 200-300 متره باندې راوختلی دا پیچي مې باندې او ډېره مننه. ژوندی اوسې خوشحاله اوسې دوستانو. بس دا ورونه و چې د دې حوض په اړه یې موږ ته معلومات راکړل. له نیکه مرغه تاسو هلته وینئ چې اوس مهال هم په دې غره کې کار روان دی د دې کسانو په وینا چې غواړي دلته داسې ځانګړي د میله ځایونه جوړ کړي هغه هېوادوال چې بیا راځي د تفریح چکر لپاره
هلته نیالګي هم ورته کرلي، کال په کال به دا سترېږي لویږي، بس سوری به کوي. او دلته کولی شي چې هیوادوال به خپل ځان ته خواړه چمتو کړي، دیګونه وکړي، فرش هوار کړي او دمه وکړي، دغسې حوض کې ولامبي او له دې فضا او د وطن د دې ښکلې هوا او اوبو څخه خوند واخلي. داسې ښکته کېږو بیرته ورځو د ماهیپر په لاره د تګو په لور. لاره کې به ګورو چې کومو شیانو سره مخ کېږو، تاسو ته به یې هم درښیو او خبرې اترې به هم لرو. لکه څنګه چې مې ویل نن مو خپرونه د کابل څخه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ته ده او اوس مهال زه راورسېدم سروبي ولسوالۍ ته. د تګاب ولسوالۍ چې دی 2 لارې لري، یو د کاپیسا ولایت د سیادو په لاره کابل نه چې ورځي، د محمود راقي ښار نه نجراب لاره او دغسې بیا د تګاب لاره ده، او بله لاره یې دغه ده چې تاسو وینئ دلته په سروبي ولسوالۍ کې په دغې برخه کې دا سړک چې کوم کابل جلال آباد عمومي لوی لارې څخه جلا شوی، یوه دغه لاره د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ته تللي، نه یوازې تګاب ولسوالۍ ته داسې نجراب او بیرته د کاپیسا ښار محمود راقي ښار ته هم ورغلي. نو دلته چې دا شاوخوا سیمه تاسو وینئ دا نو د سروبي ولسوالۍ مرکزي برخه ده، خو هغه باغ چې تاسو وینئ ډېر نامتو باغ دی په دغې لاره کې او په دې ولسوالۍ کې چې د باغ رئیس په نامه یادیږي. او دغلته چې تاسو وینئ دا نو پټي نه دي، کروندې نه دي، دا له نیکه مرغه چې په دې وروستیو کې په دغې برخه کې چې دا ځای پخوا داسې شاړه خاوره وه، پکې د لمریزې برېښنا پروژه پیل شوې ده، کارونه یې لا هم دلته ښکاري چې دوام لري، جریان لري،
تر څو له نیکه مرغه له همدغې لمر څخه به ګټه اخیستل کیږي او زموږ هیوادوالو ته به له دغې ادرسه برېښنا رسول کیږي او دا نو لمریزه یا سولري برېښنا ده. وخواته پټي هم شته، شنه و زرغون پټي دي او منځ کې ښکلی سیند هم روان دی او دغه برخه بیا د سروبي ولسوالۍ یوه نامتو بله برخه ده. کله چې د تګابو د انار موسم شي بیا دغه بازار نو له انارو څخه ډک وي او دلته له نیکه مرغه زیاتره ځوانانو، مشرانو او وطنوالو ته د کار زمینه هم مساعده شوي وي. سلام علیکم، جوړ په خیر. ستړی مه چې وروره، په خیر راغللی، ښې په خیر جوړې، ژوند په خیر تېرېږي. د انارو بازار ته په خیر راغلی. کور ودان د انارو بازار دی که نه؟ د سروبي د ولسوالۍ سروبي ولسوالۍ د انارو بازار. خپله انار اخلي که پلورې؟ نه خپله خو دوکاندار یم، دلته شپږو کاله دوکاندار کېږي او دغه د انارو دوکانداري په مخ باندې وړو، دغه کاروبار م همدا مسلک دی. ډېر ښه خوشحاله شو په لیدو باندې مو، که ځان هم وپېژنې په مکمل ډول. نوم مصطفی خان سارګار، د کابل ولایت د سروبي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغلته فعلا دغه مصروفیت لرو. ډېر ښه، د انارو کاروبار کوي او د دې تر څنګ خپل هم خواږه خواږه انار خوري. نو لکه چې سهار راهیسې تر ماښام ناوخته پورې تر کله چې د دا دوکان پرانیستی وي نو انار هم خوري؟ انار خو خورو، انار خورو. که موږ د انار خوړلو هغه خبره موږ خالي په دیدن باندې ماړه یو، خو دلته یو مرګلی راغی وایي بې دانه انار راکړه. هغه ما ورته انار مات کړه، هغه نیم هغه وخوړه نیم ما وخوړه، بیا چې په دې خاوره پې کښېني او کبر هم د مجبوره وي خوري. ډېر ښه. او دا خوراک یو خوند هم لري، کور کې خو نه خوړل کېږي. بلکل، دلته نو بس ورته وزګاره مې که نه تر څو چې مشتریان راځي. همداسې ده، همداسې ده. د کوم کوم ځایونو څخه مو انار راوړي دي؟ کوم ډول انار دي؟ څو ډوله دي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه وروره. موږ خو دا ولسوالۍ چې ده د کابل مربوط ده، سروبي ولسوالۍ. بلکل. په اوله میاشت کې کاملا یو میاشت یا یو نیمه میاشت د خپله د سروبي د ولسوالۍ انار موږ دلته خرڅوو. بیا د سروبي ولسوالۍ یو حوزه ده د وزبین حوزې په نامه باندې ده چې غټه بیخي یو ولسوالۍ قدر حوزه ده. هلته د هغه جې انار راځي چې هغه بیخي سپیشل انار یي، تکه توره دانه یي، خواږه یي او ډېر یو نامي انار دي. بیا عموما کې چې موږ د دې پلور کوو د تګاو د ولسوالۍ انار موږ خرڅوو. دا اوس چې تاسې دا محل وینئ دا د تګاو انار دي او ډېر ښه فروش لري او کیفیت یې لوړ ده او خلک یې ډېر خوښوي. دغه فروش لرو د انارو او په څنګ کې بېدانه انار دي، دانهدار انار دي، دې ته موږ مایخوش انار وایو چې دا عموما خلک اخلي، دا په میزو باندې چې ایښي دي. اوس مهال تاسو سره چې شته څو ډوله انار دي؟ اوس مهال ما سره فعلا 3 ډوله انار دي چې تروه دي، مایخوش دي، بېدانه دي. ښه، تروه خو تروه انار دي، دانه هم لري. دا مایخوش سره کمی؟ مایخوش دغه سره دانه یې چې لکه د قندار انارو غوندې دانه یي، خو د دې دانه نرمه ده، دې ته موږ مایخوش وایو. لکه دا یو عموما یو نوم پې کېښودل شوی ده له پخوا نه، هغه نوم موږ ته هم پاتې ده مجبوره چې څوک انار اخلي. موږ په خپل منځو کې مایخوش دي او که تروه دي، بیا هغه خلک وایي چې مایخوش دي. یا مثال بیا که ډېر یو سړی پې نه پوهېږي بیا موږ دې ته تروه انار وایو که نه. او هغه چې دي بېدانه دي، بېدانه خواږه دي. او له پوټکي څخه بیا فرق ښکاري لکه مایخوش او تروه او بېدانه، دوی بیا څه توپیر لري پوټکي کې؟ ډېر توپیر. اوس یې راته دا درې واړه که راوښیي که نه چې ولې نه دا د پوټکي نه یې وګورو. دې دانه سپینواله لري، دې ته بېدانه وایي چې دا په عموما په افغانستان کې بهترینه میوه تازه میوو کې چې دا د انارو کې بېدانه انار ده، چې بېدانه انار انډیواله د دغه انار ده. دا په قدرتو هم په ډېره نړۍ کې دانه داسې راوالې ویښیي. ولې نه دغه چې ده دې ته مایخوش انار موږ وایو چې پوستکی سورواله لري او دانه هم سورواله لري، تورواله لري او مایخوش یعنې نه خواږه یي نه تروه یي، کم فیصد د ترشوالي پکې وي. ما ته دا راکړه بېرته به بیا انار بلکل هغه انار چې دي په کریډ کې دي، بېدانه په کریډ کې دي. دلته نشته کوم دانه چې ویښیي دوستانو؟ په کریډ کې دي، که تاسو ته مثال په ډول دی دغه ده، دا بېدانه ده، دا بېدانه دی. دا لږ ژوبل ده، خو که وایي چې کریډ خلاص کړو کریډ هم زه خیر تکلیف به نه درکوم، خبر نشته. دې ته بېدانه انار وایي، دې ته مایخوش وایي. د دواړو ډېر فرق ده. فرق یې په دې کې ده دا لږ وچ غوندي ښه
پوستکی نازکه د ځان نازکه راټولوي. پوستکی لري. او هغه بل تروا انار چې دي تروا انار بیا په همدغو کې هغه سر سیزن کې اوس پیلن دونه نشته ده، خو دا وړکې بیا تروه دي. یو سړی غواړي تروه بیا پیدا کوي ورته. ډېر ښه. بېدانه انار اوس مهال 2 کیلوګرامه یا 1 من په څو دي؟ 1 من بېدانه چې موږ یې دلته تجارانو نه اخلو په 8500 روپۍ اخلو. اوس دغه مهال چې سیزن یې ډېر ګرم چې سیزن یې ګرم ده نو موږ یې خرڅوو. منکټ بیا موږ نه خرڅوو، موږ بیا همداسې مثال کریټ کې موږ خرڅوو. یو کریټ انار 800 900 زرو پورې انار موږ خرڅوئ. او د مایي خوش دا 300 350 280 داسې ځان غوندې یو مرګلی دی راشي نو بیا مجبور یې په تاوان یې ورکړو. د بېدانه انارو خوبي دا ده چې دانه هم نه لري او خواږه دي. بېدانه و انارو همدا خوبي ده چې دانه نه لري. مریضانو ته خلک وړي د معدې لپاره، د چا چې غاښونه هم نه خوړی، د غاښونه یې صحیح پي. بیا عموما په خلک ډېر استعمالي د تقویې لپاره هم ښه دي ځکه خواږه دي. او خپله به څومره وخورې د ورځې؟ خپله ډېر خورو، لکه څو دانې؟ هسې اندازه یې معلومه نه وي، خو داسې خورو یې څلېرې ساعته، یعنې د موږ همدغه خوراک ده. ډوډۍ ته هم دونه زړه نه کېږي. یو گیم که ووهو چې په 15 دقیقو کې به څو دانې وخوړی شي؟ هغسې گیم کې ګمان نه کوم چې کامیاب شي ځکه موږ ماړه یو، او ته چې ته نوی راغلی امکان لري چې ته ډېر وخورې ته کامیاب شي. څه خو راځه گیم به ووهو، هر چا چې وګټلی 1 من انار به ورته واخلو. گیم له اوسه تا ګټلی؟ څه دا موږ ماړه یو ځکه چې دا نه اوس مې هم د ما لاس کې انار ده. بس ډېره مننه ژوند تاسو خو میلمانه استئ، کور دې ودان. نو کښېنئ. خیر ده، زه به در سره هغه د هغه گیم کې ځان هغه کړم او تاسې خپل خوراک وکوئ. خوشحاله اوسئ. زه تګو ته روان یو، هلته به یې بیا وخورو. نو په دغه لار باندې چې خلک ځي کابل ته او ننګرهار او داسې نورو ولایتونو ته، دوی به هڅه کوي ډېر انار ترلاسه کړي، که نه؟ همداسې ده. یو سروبي خلک خو خپل هم خلک ډېر انار اخلي، خو د کابل جلال آباد دا عمومي سړک ده او 4 ولایته دې خوا دي سره له پاکستان، او دې خوا خو ډېر ولایتونه پراته یعنې هرات ته مزار ته مسافر یې ډېر وړي. ډېره مننه. څه پیغام وینا لري؟ پیغام یې دا د هیوادوالو ته چې جنګ نور بس کوي. جنګ د آرامۍ لاره نه ده، د صلح لاره نه ده. باید په صلح کې ژوند وکړو او ځوانان عموما باید همت وکړي، کار وکړي. هغه یو خبر ده حکومتونه خلکو ته کار نشي پیدا کولی. باید خپله موږ او تاسې همت وکړو، کار وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او تر څو د فقر او بیچارګۍ نه ووځو او سورلړی ژوند وکړو. ډېره مننه. خدای دې خوشحاله لري. تاسو سره کور ودان دا ونیسه. تاسو دې آباد استئ. نه دا انار دې تا دا باید تاسو سره وي. دا خو یو خلطه در سره، 2 خلطې در سره واخله، بیا به یې وامخلو انشاءالله. زه به یو څو خبرې وکړم دوستانو. دا لکه چې تازه انار راورسېدل، د کوم ځای نه راغلل؟ تګاو نه. ګورئ دوستانو مکمله سراچه ډکه ده او تازه انار راورسېدل. څنګه یې؟ جوړ یې؟ نوم دې ووایه. نوم مې دلاور. دلاور جانه د کوم ځای؟ د سروبي یم. د سروبي. د کومې سیمې د کوم کلي؟ کوم کلي؟ شهرک کلي. انار تا راوړل که نه بل چا؟ نه ډریور راوړل. ډریور راوړل. دلته ته کار کوي؟ دا مې دکان ده. دا دې دکان دی؟ دا مې ورونه دي. او ورونو سره دې دکانداري کوي. ښوونځي مکتب ته ځې که نه؟ نه ځم مکتب ته ځم. څوم صنف؟ اتم صنف کې. کوم ټایم کې ځې؟ 8 بجو کې. 8 بجو کې. اوس راغلی له مکتب نه؟ ښه، ډېر ښه. هم مکتب ته ځي هم کار کوي. نو دې ته وایي تکړه ځوان. نوی ځوان دی خو ماشاءالله تکړه دی. څه دې زده هم دي که نه ښوونځي کې دې څه زده کړي؟ ولې نه؟ څه دې زده دي چې مونږ ته یې ووایي؟ یو ترانه دې زده یي، یو بل څه دې زده یي په ښوونځي کې؟ ترانه خو مې نه ده زده. نن دې په ښوونځي کې کوم درس ویل؟ کوم مضمون کوم درس دی ویل؟ څه دې زده کړل؟ پښتو مې ویلې، دري مې ویلې، انګلیش. ښه، ډېر ښه. څه پیغام لري نورو ستا په شان ځوانانو ته، ماشومانو ته؟ درس باید درس ووایي، کار وکړي، همدغه پیغام دی. کور دې ودان ژوندی اوسې. بس دا فتن هم راګیر که ځکه تاثیر لاندې لاړه که نه ډېر به یې داسې څه زده وي. دا میک او کامره په خلکو ډېر تاثیر او اثر هم غورځوي. نو ملامته نه دي.
نو دوستانو دا لوی بازار چې تاسو وینئ دا نو په ژمي کې د انارو ستر بازار دی چې کله د انارو سیزن پیل کیږي حتی تر حمل میاشت پورې ځینې دکانونه تر سور میاشتې پورې هم دلته خلاص وي. وایي موږ د په تګاو کې چې پخوا خپرونې چمتو کړې وي هغه هم لیدلي دي. نو موږ سره باید اوس یو څو دقیقې انار به هم درته مات کړو. دغه سور انار دې ته څه شی نوم اخلي؟ ماهي خوش انار یې مات که اوس بېدانه یې هم رامات ستړی مه شې جوړ په خیر صحت دې ښه دی وخت سات ژوند په خیر تېرېږي. کور ودان کولی شي ځان وپېژنئ؟ نوم مې فرمان الله دی تګاو ولسوالۍ نه یم او دلته سروبي کې د انارو کاروبار کوو او دا بېدانه انار دي او دا ماهي خوش دي. ماهي خوش دي. وګورئ دوستانو د بېدانه او ماهي خوش یا سره انارو ترمنځ دومره توپیر وي. دا تک سره دي او هغه داسې سپین رنګ لري. هغه دانې لري خو داسې دانې نه چې غاښونو ته اذیت وکړي. نه دا ډېره پسته نرمه دانه ده او خوړل کېږي یعنې خلاصه او خوړل کېږي خو بس اکثره خلک دا مریضانو ته اخلي بېدانه مریضانو ته او بېدانه او ښه شی دي بس. او بل خوبي دا ده چې غاښونه نه خرابوي. داسې د غاښونو اساسیت لري تر اوسه یعنې ولا او بس بعض خلک بس چې راشي وایي تروش نه خورو چې بس غاښونه هم برېښ کوي او داسې نور که نه یا د ځینو کسانو غاښونه نه وي هغه بیا بېدانه انار خوړلی شي. بېدانه انار دې له دې چې جوس یې جوړ کړي یا اوبه یې وباسي دا خو خپله جوس ده بس خپله جوس دی په ژبه هم خوړل کېږي غاښونو ته یې ضرورت نشته. دا هغه کومه بس دې ذایقه وګوره موږ خو ډېر خوړلي دي. موږ هم ډېر خوړلي دي لکه څنګه چې دوی ویل تګاو ته تلي وایي که نه بس ما 3-4 کاله کېږي تګاو ته ورځو دا هم در سره ونیسه ورور دې ژوندی وي خرچه یې وکړه. نو افغانان خو ټول میلمه پاله خلک دي که نه. مونږ یې د سره غاړې ولیدل وایي راشي دلته ما سره به خبرې مو کوي او انار به هم در باندې وخورم. ما خو ستا خپرونې کتلې پوه شوې اکثره خپرونې میک درته ونیسه میک خو مې لاس کې دی بس ځان ته یې ونیسه تا ته ولسه اوس دې خبرې وکړه تا خو بسته کړی ده بس او که نه اوس دې خبرې د اکثره برنامې ډېر ښه خوند راکوي چې زه یې ګورم بس یو ننګرهار کې یو برنامه ډکه کړې وه او ډېر د خندا بس واقعیت خبرې کم ورته وخندلې پته به بس. نو واقعا دوستانو دا ډېر خواږه انار دي بېدانه انار دي. من په څو دي؟ ظاهر ماما هغه ته انار ورکړه 250 300 مختلف انار دي بس. من په څو دي؟ 250 شته بېدانه نه دا بېدانه خو کریټ راځي اوس منکت نشته دي کریټ راځي کریټ دی بس 800 روپۍ داسې دی ښه بېدانه ډېر ښه. نوم دې مو وایه دوستانو ته. نوم هم خانار به بیا ورته فرمان الله صافی د همیش راځئ بس خانار درکو بس د سروبي د انارو مشهوره ځای دی موړ په نوم یادېږي همیش راځئ بس کله چې سروبي بازار ته د دې موړ نه ښکته کېږئ دغې ساحه کې نو دا د انارو بازار دی. صافی صاحب ستاسو په خدمت کې دی صحرا یې مه ګورئ انشاءالله چې دا ضمانت به ماته کوي چې وطندارانو ته به ښه انار همیش به ښه انار ورکوو موږ خپله بس تګاو نه خپله انار راوړو بس خپله دلته دکانداري هم ده بس بعضې وخت دکاندارانو ته ورکوو بعضې وخت خپله بس ښکته کوو. کور ودان څه پیغام وینا لري؟ مننه بس پیغام خو فعلا خاص پیغام نه لرو بس ټولو ته د انار انځور ډالۍ وي چې کله راځي نو ورور کور ودان. دوستانو داسې ورځو به د تګاب ولسوالۍ په لور بېلابېلې منظرې او سیمې به هم په تاسو ننداره کړو. بله خپرونه به مو د تګاب ولسوالۍ د انارو په باغونو
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو کوم تصویرونه چې ولیدل موږ د کابل جلال آباد له لوی لارې څخه جلا شو او دغه د کاپیسا ولایت کوم سړک چې د نغلو سیمه کې د نغلو بند سیمه کې تللی دی، همدغه سړک نو د تګاب ولسوالۍ ته هم تللی، د تګاب ولسوالۍ ته. او تاسو ولیدل چې دغسې انار هم په بېلابېلو موټرونو کې په همدغې لار باندې کابل او داسې نورو ولایتونو ته رسول کیږي. او حتی دا بېدانه انار نو څومره چې زه خبر یم نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. راتلونکې خپرونه کې به بیا انشاءالله په دې اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړو کله چې د تګاب ولسوالۍ او باغونو ته یې لاړ شو. دا تاسو وینئ دا لوی ډنډ یا دا لوی بند چې ښکاري، دا اوبه چې ښکاري یو ستر بند دی د افغانستان د نغلو بند په نامه یادیږي. برېښنا کوټ دی او په افغانستان کې یو له هغو سترو برېښنا کوټونو څخه دی چې ډېر برق تولیدوي، برېښنا تولیدوي. پخوا به یې کابل ته برېښنا ورکوله، خو اوس وخت کې ډېره برېښنا د ختیځ لور ته ورکوي، ننګرهار، لغمان او داسې نورو ولایتونو ته. خو کله کله چې اړتیا وي بیا یې هم کابل ته ورکوي. نو دا یو لوی بند دی او ډېرې اوبه لري. په دې بند کې د پنجشیر اوبه ډېر څه هم لري، دغسې د پروان ولایت ځینې واړه او لوی سیندونه دي، د کابل سیند دی، د لوګر سیند، دا ټول سره ګډ شوي دي دلته راځي او د دغه وطن اوبو څخه برېښنا تولیدیږي او په ډېره کچه باندې افغانانو ته برېښنا ورکوي. راتلونکې خپرونه مې لکه څنګه چې ویل د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې ده. بس دغه خپرونې دې ډالۍ وي ټولو هیوادوالو ته، خصوصا هغو هیوادوالو ته چې د کاپیسا ولایت دی او د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي، اوس مهال بهر دي یا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي. نو راتلونکي خپرونې ته په تمه اوسئ انشاءالله چې د انارو په باغونو کې به هم ګرځو او د تګاب ولسوالۍ ځینې برخې به هم په تاسو ننداره کړو. البته له دې وروسته نو د کاپیسا ولایت پیل کیږي او د تګاب ولسوالۍ هغه د پیل نقطې او کلي دي، هغه به راتلونکي خپرونه کې ننداره کړو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ.
له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.